په بلاس شالیو کې راشد په 9 وکټو 90 ته ماته ورکړه. سلام او مینه خوږو کتونکو، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. د انګلستان د ستر لیګ ویټالټي بلاس سیالیو په دوام تېره شپه د راشد خان اړوند سیسکس لوبډلې د محمد نبي کین لوبډلې ته په 9 وکټو ماته ورکړه. د دغې سیالۍ پچه د راشد خان سیسکس لوبډلې وګټله. لومړی د توپ اچونې پرېکړه وکړه. د محمد نبي کین لوبډلې په ټاکلو 10 اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو سره سوسکس لوبډلې ته د 155 منډو هدف وټاکه. د کین لوبډلې لپاره په توپ وهنه کې لوبډل مشر ډورمنډ 50 کوکاس درویش او افغان لوبغاړي محمد نبي ساخیل 340 چټکې منډې د 2 شپږیزو او 2 څلوریزو پر مټ جوړې کړې. د سیسکس لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې ټایمل میلز 3، کریس جورډن 2، جوفرا آرچر، رویس او راشد خان بیا یو لوبغاړي له مخې پورته کړ. سیسکس لوبډلې ټاکل شوي د 155 منډو هدف ډیر په آرام سره په 14 اورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو سره پوره کړ او یا د سیالۍ په 9 وکټو وګټله. د سیسکس لوبډلې لپاره په توپ وهنه کې پیلس لوبغاړي 63 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. د غراز ایونس 15 او رایټ 24 منډې جوړې کړې چې د هدف په پوره کولو کې ښه رول ولوباوه. د کینټ لوبډلې لپاره میلن یو لوبغاړی له مخې پورته کړ، خو افغان لوبغاړی محمد نبي کومه وکټه ترلاسه نه کړه. د دې سیالۍ غوره لوبغاړی ایونس ونومول شو. نوموړي په دې لوبه کې 15 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې وې. د دې ماتې سره د محمد نبي کین لوبډله په خپل ګروپ کې لومړی مقام له ځان سره لري. د لوبډلې 6 لوبې ترسره کړي، 5 ګټلې او 10 نمرې لري. نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو سره تر پایه وکړه. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.